قیمت په کنټرول وي. قطعا پر معیاراتو باندې موږ نه سازش کوو، نه پر معیاراتو باندې چشمپوشي کوو. خپل درمل تولید کوو. د نوښت له لارې د روغتیا پیاوړتیا کابل کې د رؤفي ګروپ لخوا یوه سرمشریزه جوړه شوه. د روغتیايي سکتور بېلابېلو برخو استازو، سوداګرو، د اسلامي امارت چارواکو ګډون درلود او په دغه سرمشریزه کې ډېر ټینګار پر دې و چې درمل کیفیت او کمیت ښه شي او دې برخې ته پاملرنه وشي. ځینې امراض حادثاتي دي، ځینې امراض کارپوریټ دي. کارپوریټ په دا معنا چې کوم ملک موږ ته دوا راوړل، په هغه دوا کې امراض ته تکثیر ماده پرته وه. دا موږ ولیدل، ومونیول. زما په دفتر کې سمپلونه راته پراته دي. دغه ملک چې هغه موږ دوا وربنده کړه. د افغانستان اسلامي امارت د پالیسۍ مخالف وي، پالیسي اجازه نه ورکوي، موږ د قاچاق اجازه ورنکړو چې افغانستان ته راشي. خو موږ او تاسو مریض په ډاکټر باندې بې اعتماده شوی. که موږ او تاسو دوا به کیفیت صحیح کړو، چې له ډاکټر اعتماد به فایده شوی وي، ملت به په ډاکټر باندې باوري شوی وي. په هر 100,000 کسانو کې 152 کسان چې ول هغوی ته مرګومین یا د قلبي مشکلاتو د وجې نه مورټلیټي ریټ یې هغوی زیات ورسره. تر اوسه پورې 208 کلمه دوا خریداري کړې ده. Those products are available, affordable, at the highest quality. مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسو خپله وتوانېږو چې د خپل ځان لپاره خپل درمل تولید کړو. او دلته د درملو د کیفیت د کمیت لپاره غور کیږي. پاکستان به اکثر وخت له دغسې موقعو نه ګټه اخیسته او پر افغانستان به یو ډول فشار واردولو. قیمت په کنټرول وي. که پر ملک باندې دا ثابت وسول، هغه ملک ډیفالټر دی موږ ته. دوای د کیفیت 2 برابره درد لري. دسترسی به دوای واقعیت اهل زندگی هست. دلته هغه احساس په اړه غږ پورته شو چې افغانان بېوزله دي او د دوی سره باید په هره برخه کې بېلابېلې مرستې وشي. قطعا پر معیاراتو باندې موږ نه سازش کوو، نه پر معیاراتو باندې چشمپوشي کوو، نه د معیاراتو څخه تېرېدلی سو. هر مملکت چې وغواړي خپل ښه تولید موږ ته راوړي، زموږ د معیاراتو مطابق به زموږ سره تفاهمنامه، یعنې هغه تعهدنامه به راسره امضا کړي چې په هغه کې د قیمت او د کیفیت دواړو کنټرول پکې موجود. هغه څه چې په پاکستاني رسنیو کې ښکاري هغسې نه دي او بالکل دلته د درملو د خودکفایۍ لپاره فکر کیږي. دلته په دې فکر کیږي چې څنګه له معتبرو شرکتونو سره تړونونه وشي او افغانستان ته درمل راوارد کړي.